بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې د یو چا ښځه لمونځ نه کوي، لمونځ یې نه یې زده، نو د دې سره به اخر ګزاره څنګه کیږي؟ او ګزاره هم د سړي سره ښه نه کي، نو د دې اخر علاج څه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته دوې مسلې دي. یوه مسله د دې ښځې د تعلیم مسله ده، او دوهمه مسله د هغه ښځې سره د ګزارې مسله ده چې هغه د خاوند سره صحیح ګزاره نه کوي. د ښځې د تعلیم مسله په احکامو اسلامیو کې دا د خاوند مکلفیت دی چې ښځې ته به لمونځ ور زده کړي، ښځه به تشویقوي او ښځه به د دین او د احکامو شرعیو د پوهولو لپاره هڅوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. وای خبردار، ستاسو څخه هر یو چوپان دی، شپانه دی، او د هر شپانه څخه د خپل رعیت سوال کیږي. نو دا ستاسې ماتحت کسان، دا که میرمن ده، که اولاد دی، او که نور کسان دی، د دې تعلیم په احکامو شرعیو باندې خبرول دا ستا مسؤلیت دی. اوس نو دا چې ته څنګه یې پوهه کوم، څنګه احکام ور باندې زده کوم؟ الله تبارک وتعالی انسان داسې جوړ کړی دی چې د انفعال ماده پکښې ده، یعنې دا چې یو څوک ورته غږېږي، څوک ورته تعلیم کوي، څوک ورته تشویق کوي، حتما د دې پر زړه باندې اثر کوي، خصوصا مسلمان. نو ته به د حکمته کار اخلې، د زور د تشدد به کار نه اخلې. اول به کوشش کوې دغه ستا د میرمن طبیعت چې په څنګه شکل دی، په فشار او په زور باندې نه، د هغه طبیعت مطابق دا د الله د قهره وویروه، د قیامت د سترو ورځو یې وویروه، د دنیا ژوند چې څومره مختصر دی او څومره ژر تېرېدونکی دی، او په دنیا کې چې څومره ستر ستر قوتونه پناه سوي دي، د هغوی یاد ورته وکړه. د الله ویره چې په زړه کې راغله، بیا خپله مکلفه کېږي، خپله دا فکر ورته پیدا کېږي چې دا لمونځ زده کړي او لمونځ وکړي. او که چیرې ته سختي ورسره کوې او دا وایې چې زه خو ستا خاوند یم، ته باید زما هره خبره ومنې، نو هغه چې در اوسه پورې دومره ناپوه ده چې د خپل رب حقوق یې نه دي پېژندلي، نو سړی ستا حقوق به څه وپېژني؟ ته د رب حقوق په وپېژنه، د ځان حقوق په وپېژنه، سختي مه ورسره کوه. وروسته به بیا انشاءالله دا خپل لمانځه ته راسي، عبادت ته به راسي، د الله خشیت او ډار به په زړه کې راولي، بیا به ستا احترام هم کوي. یوه خبره دا ده. دوهمه مسله دا ده چې کومه ښځه د خاوند سره صحیح ګزاره نه کوي، دا دوه رقمه وي. یو صحیح ګزاره پر نفسي امورو ده، یو نفسي ګزاره یا صحیح ګزاره چې نه کوي پر دې لحاظ باندې چې شرعي امور ماتوي. دا فرق ته سره وکړه. صحیح ګزاره د خاوند سره نه کوي. خاوند ښځې ته وایي ما ته ډوډۍ راپخه که دا یې نه پخوي. خاوند ورته وایي ما ته سرای جارو که دا یې نه جارو کوي. خاوند ورته وایي ما ته جامې ووینځه، دا یې نه وینځي. خاوند ورته وایي چې فلان کار وکړه، دا یې نه کوي. مخالفت سره راسي، شخړې سره راسي، نو خاوند هم خوابدي، ښځه هم خوابدي وي. دا یو ډول وي. د دنیا پر امورو، پر مزاجونو، طبیعتونو، مخالفتونو، دا مخالفتونه راتلل دا یو ډول دي. او دوهم ډول دا دی چې ښځه ناشیزه وي، مثلا د خاوند بدون اجازې د کوره وځي، د خاوند بدون اجازې د خاوند په مال کې خیانت کوي، د خاوند بدون اجازې د کوره وځي، د نامحرمو خلکو سره روابط ساتي. دې ښځې ته بیا ناشیزه ویل کېږي. دغه د ناشیزې ښځې حکم جلا دی. هغه چې د دنیا پر چارو باندې مخالفت وي، د هغه حکم جلا دی. که چیرې ستا مخالفت د دنیا پر کارونو باندې و، هلته نو ستا دپاره حق دا دی چې ته خپل حقوق وپېژنې چې پر ښځه کم حقوق لرې، او د ښځې حقوق وپېژنې چې پر تا کم حقوق لرې. که چیرې تا خپل حقوق معلوم کړل، دې هغه نه پر ځای کول، دا ښځه هم د هغه ناشیزې په حکم کې ده. او که چیرې دې ستا حقوق پر ځای کول، بلکې تا د حقوقو بلابود غوښتنې ځینې کولې، بیا ته په ملامت یې ځان اصلاح کړه. ولاړ شه د یو عالم څخه پوښتنه وکړه چې د ښځې کم حقوق دي او زما کم حقوق دي. او دا بله مسله چې ښځه ناشیزه وي، یعنې دا چې د دین چارې دا صحیح نه تطبیق کوي، په دې صورت کې نو زموږ شریعت مقدسه بلکې قرآن عظیم شان
څو لارې ښوولي دي. اوله لاره یې دا ښولې ده چې یو خاوند دې د دې خپلې مېرمنې څخه خپل ځای جاګیر خونه جلا کړي. دا طبیعي خبره ده چې پر یو ښځې باندې غټ اثر دا اچي چې خاوند یې ځینې جلا وي. که چیرې په هغه باندې اصلاح نه سوه نو بیا یو اندازه وهل اجازه د خاوند و ښځې ته شته، په دې شرط چې پر بدن یې ټپ پیدا نه سي، په دې شرط چې اډ یې مات نه سي، په دې شرط چې پر هغه ځایو باندې یې ونه وي چې د هغو څخه مرګ پیښیږي یا د یو عضو فلجېدل پیښیږي لکه مخ، سر او داسې نور. که چیرې په دې هم اصلاح نه سوه نو بیا دې یو جرګګۍ جوړه کړي د دې خاوند د قریبانو څخه او د ښځې د قریبانو څخه، هغوی دې سره کښېني، بیا دې دغه موضوع وڅېړي، د ښځې ملامتیاوې دې ور په ګوته کړي، نصیحت دې ورته وکړي. که چیرې په دې هم اصلاح نه سول نو بیا نو او احسان بمعروف یا امساک بمعروف او احسان بمعروف، یا د دې ښځې راګرځول چې د هغه حال یې وزغمه نو ښځه الله د هغسې جوړه کړې ده، یا یې رخصت کړه د طلاق لاره ده. دغه یې مرحله ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.